غر کې ګرځېده کله غر کې کله یو خوا بل خوا همدغه چغه به یې واله یو نیک سړی و ساده سړی و یا الله ته کوم ځای زه تا رضا کول غواړم منډې به والې کله یو غر له کله بل خوا کله بل خوا کله بل خوا یا پروردګاره ته کوم ځای زه تا پسې ګرځم ته زما نه ښه پی زه تا رضا کوم چې رب کوم خلکو به ته ګوره بس رب ستا په سجده کې دی چې ته سجده وکړې دلته دی نه نه زه به خپل رب اینما زه به معافي غواړم ساده سړی رب په منځونو کې دی رب په روژه کې دی رب په صدقه کې دی نه 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 زه به خپل رب اینما چې زه خپل رب له ورشم ها د موسی علیه السلام زمانه کې مې یو سړی وکړل الله وایي ته خو به ډېر ستړی چې زه ته وویلم چې دا خپې دله چاپي کړم دا لاسونه درته چاپي کړم موسی علیه السلام ورته دا ته څه کوې غلطې خبرې کوې د خدای خو داسې خپې نشته لکه زمونږ چې دي نه د خدای لاسونه شته زمونږ په شان نه خدای ستړي کېږي یاره ډېر لوی کارونه کوي که نارمان دی نو چې دې چاپي کوم دا کفر خبرې کفر د کفر خبرې خدای په چاپی ته محتاج دی خدای ستړي کېږي دا ته څه الله وایي خفه شو حضرت موسی ته پرېږده دا سړی دا د خپل عاشقانه سوچ دی او فکر دی دا د مینې خبرې دي دقسې بابا به منډې والې کله یو غر له ده کله یو خوا له کله بل خوا له یو نه تپوس کوه بل نه تپوس کوه زما رب کم دی چې زه رضا کم زما رب کم دی چې زه رضا کم محشر چې کم د حساب کتاب میدان دی هغې کې به تله لګي د انصاف او زمونږ ګناهونه او نیکۍ به پې ته لرې کېږي هېڅ شک و شبهه پکې نشته د الله د قرآن وینا ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک و احادیثو خبره هغه ته لکه د چا د نیکي درنه شوه نو جنت ته به ځي او که نیکي سپکه شو ګناهونه یې درانه شو دوزخ ته به ځي او که چرتې برابر شو نیکي او بدي نو بیا د جنت او د دوزخ په منځ کې یو ځای د اعراف ورته وایي څه موده به په هغې اعراف کې وي او بیا د هغې نه پس به جنت ته ځي دا الله پاک یو نظام جوړ کړی دی دنیا د امتحان ځای دی اوس دا تله به ډکول غواړي که دا تله ډکه نه شوه په نیکو باندې او په ګناهونو ډکه شوه نو د الله د قانون مطابق بیا جنت ته تلل نشته ځي به خو وروستو به ځي چې مسلمان لاول به دوزخ ته ځي او په دوزخ کې به غوټې وایي چې ګناهونه ته د دوزخ په اور اورجېږي او ختم شي د هغې نه پس به جنت ته ځي نو الله مهربانه دی په خپلو بندګان او رسول الله مبارکم په خپل امت رحم کوونکی دی بالمؤمنین رؤوف الرحیم نو بعضې داسې الفاظ یې مونږ ته ښوولي دي چې هغه مونږ ووایو زمونږ تله به پرې ډکه شي او نیکي به هم درنه شي او ګناه به سپکه شي هغه الفاظ دا دي چې دا ما کوم حدیث ته تولسته حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمای وی حضور پاک او فرمایل چې دوه خبرې دي یعنی دې کې یو اشاره ده ګوره ډېرې زیاتې نه دي ډېرې مختصرې دي زم تاسو ته مثلا وایم لکه سړی پې نه ستړی کېږي مختصرې خبرې دي دقه رنګې حضور پاک فرمایي ګورې دوه خبرې دي او ډېرې نه دي او دا دوه خبرې هغه دي چې الله ته خوښې دي د الله دا دواړه خبرې خوښې دي چې ته وې نو الله پې خوشحالېږي کم الله رحمان چې ډېر مهربانه ذات دی په انسان مهربانه دی دا د الله مهرباني ده چې دا دوه خبرې خوښې کړي دي او په دوی دله دومره اجر او ثواب مقرر کړی هغه پروردګار چې هغه رحمان دی دا د الله ښکلي صفت دی دا رحمان مهربانه ورته مونږ وایو لکه مور په بچي مهربانه پلار په زوی مهربانه استاد په شاګرد مهربانه دقه رنګې الله په خپلو بندګانو مهربانه دی بلکې د دې نه زیات مهربانه دی په خپلو بندګانو په دنیا کې ګوره حضور پاک فرمایي چې الله فرمایي چې دنیا کې د هر چا له روزي ورکوم مسلمان لم ورکوم او کافر لم ورکوم خپل دشمن لم ورکوم داسې څوک نشته چې هغه وایي چې په ما الله مهربانه نه دی الله وایي ما پیدا کړې چې مې پیدا که ورکوم به اوس روزي چې دې پیدا که ما ډوډۍ نه ورکوم بیا خو انصاف نه شو کله کله به سخته راولم لږ ازمایش به پرې کوم ځان ته به یې لږ راجع کوم خو ورکوم وله ډوډۍ او د ډوډۍ دپاره الله بیا ځمکه پیدا کړې ده په دې ځمکه کې د انسان غله راوچتېږي دې ځمکه کې به د طاقت اچوم اوبه به وله زر اسمان نه راوروم او د نهرونو او د سیندونو نه به وله اوبه زر وباسم دې به خپله خواري کوي زرغونتیا به زه کوم انسان خو صرف کر غونده کوي فصل خو انسان نشي زرغونولی
افرأیتم ما تحرسونه، تاسو صرف فصل کرے بس دستا کار، غنم نولے، جوار نولے، بل شی پیاز کرے، اوگا کرے، ټیپر کرے، مولی دا ته کرونده به ته کې، هم چې په کومو لاسونو کې دا دله خدای درکړي او په کومو سترګو چې ته پټي ته ځې دا هم دله خدای درکړي دي او په کومو دماغو باندې چې ته دا خپل سیس پیژنې ځمکه او کرونده دا دماغ او دې کې طاقت ته الله اچولی. بیا وروسته څه وایي؟ وایي فصل خو ته کرې و اانتم تزرعونه ام نحن زارعون، وایي دا تا د ځمکې نه زرغون کړي دي که دا ما زرغون کړي دي؟ زرغونه بیا د الله کار دی. غنم اوچوي او ښکلی مزېدار تیغه ترې وباسي او یوه تیغه هم نه دا اووه او اته او شپږ او درې او څلور وي، دا د یو دغه باندې یو پټ غوندې ته د غنمې لاندې ته وي چې اوچت شي په هغې کې بیا وږي دله خدای راوباسي. دقه یو پټی دی دا ښکلی غنم دله چا زرغون کړل په دې پټي کې؟ د الله. یو اوبه دي، یو اوبه، او په دې اوبو باندې دقه ځمکه ده، د دې ځمکې نه طاقتونه راځي او دا د انسان دا خوراکونه پرې تیارېږي. قسم په خدای زه کله حیران شم، یو د مالټې بوټی دی، یو بوټی د مالټې، څومره ښکلی رنګ یې دی، څومره ښکلی غونډه منډه جوړه ده، چا پرې پرکار نه دی ګرځولی او دننه پکې څومره ښکلې خشته اوبه دي او خوند یې څونه مزېدار دی. همدغه اوبه د ځمکې نه راکاږي، دغه بوټې په دې څانګو کې ځي او دغه مالټه دا ترې جوړېږي، پوستکي جوړېږي. یا خدایه څه لوی قدرت دی. او په پوستکي کې دننه بیا مغز جوړېږي او په مغز کې دننه جوس پراته دي، خشته مزېدار جوس جوړ کړه. داسې جوس ده ته به مصنوعي جوړ کې هلکه وایي دا څه شی دی؟ وایي دا مصنوعي جوس دی. نه 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 ډاکټر وایي دا مه خوره، دا نقصان ورکوي وجود له، او خپل جوس وباسه وجود ته به دې فایده ورکوي. او چې ته کلم جوس وباسې او کوله وې کېره دقه دی په دې میدان کې سبا به څښا پراته او تر څو چې دا جوس د مالټې په پوستکي کې بند دي، د الله قدرت ته ګوره، تر څو چې اوچوالی پرې نه راغلي دا به محفوظ پراته دا نه خرابېږي. څه مونږ له خدای نه دي راکړ، ګنی دی پکې دننه هر یو بند د ګني ځان له د جوس یو ګیلاس دی، په ډیران د پاسه ولاړ دی، په ډیران خو شی څښا کېږي، محفوظ پروت دی. تر څو چې ته ترې جوس وباسې مچان به پرې وبنګېږي او څښا به شي. او په دې نل د پاسه څومره کلک نل یې تاو کړی دی چې دې ته د مچ د ماشي او د نورو څیزونو نقصان ورونه رسي، ستا وجود ته تاوان پیدا نه شي. څه ته مونږ نظر نه کوو د خدای قدرت ته؟ ګوپي نازک شی دی، خدای دې پاڼه تاو کړی، تک سپین مزېدار، که دا پاڼه یې نه وې څونه خاورې او دوړې او شي څیزونه پرې پراته وو. ټیپر ته وګوره، مولی ته وګوره، نو خدای والا پوستکي ورکړی محفوظ یې دله شی ساتلی دی. کیلې ته وګوره، الوا ده، الوا یې الوا ده کیله په پوستکي کې بنده ده. ته چې الوا پخه کې سبا څښئ، دا پوستکي کې بنده ده، پرته ده، هېڅ هم نه کېږي، پوستکي نه لرې کړه نو سبا به څښئ. خشته ښکلې الوا دقې اوبو نه دا ټول جوړېږي. قرآن شریف کې الله فرمایي رنګونه جدا جدا دي، د یو مالټې جدا خوند دی، د بل جدا خوند، رنګ جدا، پوستکي جدا، څه ترخي دي، څه خوږې دي، څه ترشي دي، څه ترسکونې دي. او د انار دانې ته بیا پکې دننه په دانه کې دله څومره جوس پیدا کړي دي. ظالمه ته به اوس هم د خدای قدرت نه منې؟ دغه یو پټي کې دا څه زرغونېږي، دغه یو اوبو ټول بوټي راکاږي ځان ته، دغه یو نور په ټولو لګېږي، دغه یو سپومۍ رڼا او د ستورو رڼا ټولو ته رسېږي، دغه یو هوا دې ټولو ته رسېږي. الله پاک هر شي له خپل رنګ ورکړی دی، خپل خوند یې ورکړی دی، خپل ذوق یې ورکړی دی. ای بنده د چا دپاره؟ ستا د فایدې دپاره. دا به نه وی چې دا ما وکړل ما وکړل، مونږ سړی مونږ څه وایو؟ مونږ کې قبر دا زما دا زما دا زما، هېڅ هم نشي کولی. ته صرف فصل کره، زرغونتیا ستا کار نه دی، د رب العالمین کار دی. زما ورور ډېر مهربانه ذات دی چې مونږ له خدای څه رانه کړل، میوې دله درکړه، خوراک یې څه خو به ځان کړی که نه، داسې خو نه، جنت خو نه دی چې کټ کې پروت او د انګورو څانګه به راښکته شي او خپله خوله به م نه وځې او دانه به خولې ته دردن نه کېږي او خورې به. او جنت کې وایي د جنت او د دنیا خو فرق دی، دې ته رحمان ذات وایي. دا کافر لم ورکوي، دا مسلمان لم ورکوي، دا هغه چا لم ورکوي چې خدای ته کنځل کوي، چې دا څوک وایي چې د خدای لور ده، په خدای دا خدای ته کنځل دي. حدیث کې راځي
که څوک وایي دا پلانکې د خدای زوی دی د الله ته کنځل په دې الله خفه کېږي. زوی خو هغه چا دی چې دی ورته محتاج دی، خواهش لري، خدای خواهشاتو نه پاک دی. زوی خو هغه چا دی چې د بوډا شم چې زما مال په قبضه کې والي او زما له دغه والي اوږه راکړي او ما یو ځای ته بولي. خدای خو نه ستړي کېږي او نه چاته حاجت شته، نه زوی لري، نه شریک لري، نه لور لري. دا کنځل دی خدای ته، بیا هم الله ډوډۍ ورکوي، بیا هم الله روزي ورکوي. ته به ورکړې خپل دشمن له ډوډۍ؟ بل دشمن له ډوډۍ ورکوي، دې ته رحمان وایي. دا مهربانه ذات. او بیا مو درته وایي چې ای بنده 70 کال دې کفر وکړو او یا 80 کاله راشه مه مایوسه کېږه. لا تقنطوا من رحمت الله، د خدای د رحمت نه مه مایوسه کېږئ. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، ما ته توبه وباسه کنه. صرف دومره ووایه چې الله بس زما د کفر نه توبه ده او الله زه تا یو منم، ایمان راوړه، منتو بالله ووایه. قسم دی د 80 کالو کفر درته بخي. دا تپوس هم د نه قیامت کې نه کوي چې دا ته کافر ولې وې، دا ما ته دې کنځل ولې کړي. بنده خو چې څوک معاف کړي تپوس ترې کوي، وایي معاف کوم دی، خو دا غلطي دې ولې کړې ده. الله د دې غلطۍ پوښتنه هم نه کوي چې دا غلطي دې ولې کړې ده. دې ته رحمان وایي. او دا مونږ ته پته را زمارو چې دا هر څه چې مونږ له راکړي دا الله راکړي دي. او دا زمونږ ایمان دی چې کوم وخت یې غواړې اخیستی شي، یو ساعت کې اخیستی شي. نن دا سترګې دي په یو ساعت کې به دې ړوند کې بیا به څه کې تپ تپ پکې. نن دا دماغ دي په یو ساعت کې یو معمولي ټانکه ده، لږه ورکوټه غوندې ټانکه، که هغه ټانکې ده له اوښې جوړ هر څه خطا. کله سړی ویرېږي، کله داسې ویرېږي سړی چې خدای پاک داسې نري رګونه دي په دې دماغو کې، داسې نري لکه د ویښتن هم نري، په هغې کې وینه روانه ده او چلېږي پکې. سړی وایي خدای پاکه دا رګ چې ته بند نه شي. دې زړه ته دې وګوره چې کله ته پیدا شوې دا پمپ کوي، لګیا دی غرضار کوي، که یو سکنډ یو منټ لم دا خاموش و مرګ دی، نه خاموش کېږي. ټول وجود ته الله رسول کوي. ډوډۍ خدای راکړه، رزق خدای راکړه، د هغه رزق د معده کولو غاښونه او خوله خدای راکړل. هوا چې زمونږ ورته حاجت دی، هراله دونه خدای بېسیاره کړه چې د بیې ضرورت ورته ډېر زیات دی، نو په بیه نه خرڅېږي. اوبه دي او دا څیزونه، دې ته څه وایي؟ دې ذات ته رحمان. او چې دا رحمان دې خوشحاله که نو زه خو بیا هم چې یو شی در کوم ستړی کېږم، الله نه ستړی کېږي. زه بیا هم په غوښتو خفه کېږم، الله په غوښتو خفه کېږي نه، پرې خوشحالېږي. ای مسلمانان خپل رب راضي کړئ. هر څه الله سره دی. ستا صحت، ستا مرض، ستا عزت، ستا بېعزتي، ستا بچي، ستا مال، ستا دولت، ستا اصل ژوند دی په خدای کې. دا ژوند تا سره دا ستا چې نن بچي قدر کوي ته جم دی، دا نن چې ستا رونه قدر کوي ته جم دی، دا نن چې ستا ګاونډیان عزت کوي دا ته نن جم دی، دا نن چې ستا دا خپل خپلوان خیال ساتي دا ته جم دی. ګورې که الله د نڅا وویسته او مړې کړې په خدای که دې په کور کې مو ساتي. هلکه وایي جنازه څو بجې مقرر شوه؟ ډېرې جي 11. ښه ما خو د 2 اورېدلي نه 2 مقرر کړې وه، خو که مړې څښا کېده نو جنازه یې مخکې کړه، زر یې تختۍ د کوره او شریعت هم و چې زر یې ښخه وه. یو څه ور ودې یادي بس هېر شو، خبره خلاصه شوه. دا ستا د ژوند د برکته ستا عزت دی. ګورې که لاړې که نه د دې دنیا نه، دا چې کوم مال دې ګټلی دی بچي به دې پرې مزې کوي په دې مال، دعا هم درته نه کوي، خیرات هم در پسې نه کوي، صدقه هم در پسې نه کوي. یو کس ته مې ویل هلکه پلار دې حج وکړه که نه، وي ځان له بیکه وکړه. هلکه مال دولت وي ځان له بیکه وکړه. مې بلکل دې سوچه خبره دې وکړه، سمه نره خبره دې وکړه. ځان له بیکه مال دولت یې کوو بیکه دی، ولې نه کوو؟ هلکه پلار یې روجې نه دي نیولې، فدیه ورکوي، ورکون نه وي بیکه دی، ولې نه وي؟ دا زما پلار ته د خپل پلار نه پاتې او ما ته د خپل پلار نه پاتې شو. خیر وکړه، ته پېښ او خدای پېښ. مهربانه ذات دا نه کوي. مهربانه ذات وایي ما د توبه وباسه زه دې بخم. نو دا 2 خبرې مهربانه ذات ته خوښې دي. نو هلکه زه خو دوست خوشحالوم، پلار خوشحالوم، مور خوشحالوم، زوی خوشحالوم چې مې دغه لږ ساعت په کار راځي، بیا په کار نه راځي. او هغه ذات چې په دنیا کې هم ستا په کار راځي، په قبر کې د حساب کتاب په میدان کې او په پولیس سرات کې، نو هغه به نه خوشحالو؟ په دې 2 خبرو دغه مهربانه ذات خوشحالېږي. هلکه چې الله پې خوشحالېږي نو الله خوشحالول خو ډېر ګران دي. بیا خو به پې زه ستړی کېږم. وایي نه خفیفتان علی اللسان، په ژبه اسانې دي، سړی پې ستړی کېږي هم نه.
ښه چې سړی پرې نه ستړی کېږي خو ثواب به یې کمي که نه دا خو چې ستړی شي نو ثواب به وګټې ناوی ثقیلتان فی المیزان په تله کې درنې دي حضور پاک فرمایي سبحان الله نیمه تله ډکوي الحمدلله نیمه ډکوي په هغې پوره ډکی شي هغه تله چې تېره جمعه مې تاسو سره محشر په خبرو کې ویل پریشانی ختم زه دنیا کې ولې پریشانه شم چې مهربان رب مې شته زه د قبر نه ولې ویرېږم چې مهربان رب مې شته زه د عذاب د فرشتو نه ولې ویرېږم چې مهربان رب مې شته زه ولې په دې ویرېږم چې زما تله به تشه چې مهربان رب وایي دوه خبرې وکړه چې تله ډکه کړم که نه نو چې دا هم زه نه کوم نو بیا به یریږم بیا به وال زما په غاړه به مهربان رب څه وایي تله دله ډکوم که نه د خدای بندګانو څونه په اسانې درته ډکوي یا د دې رب به موږ بیا هم خفه کوو دی به موږ خوشحاله زه طالبانو ته وایم چې تله هم پرې ډکه نه شي که نه په دې دوو خبرو خو چې زما رب خوشحاله شي ماله دا ډېر لوی غنیمت بس چې الله خوشحاله شي زم پروردګار زما ستا خوشحالي په کار ده الله زما ستا رضا په کار ده چې ته زما نه خوشحاله شي او ته زما نه راضي شي بس چې زه به تا په کومه خبره راضي کړم پروردګاره تا به زه په څه راضي کړم ایو بزرګو بازار کې ګرځېده کله غر کې کله یو خوا بل خوا همدغه چغه به یې واله یو نیک سړی و ساده سړی و یا الله ته کوم ځای زه تا رضا کول غواړم منډې به والې کله یو غر له کله بل خوا کله بل خوا کله بل خوا یا پروردګاره ته کوم ځای د تا پسې ګرځم ته زما نه خپې زه تا رضا کوم چې رب کم خلکو به ته ګوره بس رب ستا په سجده کې دی چې ته سجده وکړې دلته دی نه نه زه به خپل رب اینما زه به معافي غواړم ساده سړی رب په منځونو کې دی رب په روجه کې دی رب په صدقه کې دی نه 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 زه به خپل رب اینما یا د خپل رب له ورشم ها د موسی علیه السلام زمانه کې مې یو سړی وکړ الله وایي ته خو به ډېر ستړی چې زه ته ووینم چې دا خپې دله چاپي کړم دا لاسونه درته چاپي کړم موسی علیه السلام ورته دا ته څه کوې غلطې خبرې کوې د خدای خو داسې خپې نشته لکه زمونږ چې دي نه د خدای لاسونه شته زمونږ په شان نه خدای ستړي کېږي یاره ډېر لوی کارونه کوي که نه ارمان دی نو چې دې چاپي کړم د کفر خبرې کفر خبرې خدای په چاپۍ ته محتاج دی خدای ستړي کېږي دا ته څه الله وایي خفه شو حضرت موسی ته پرېږده دا سړی دا د خپل عاشقانه سوچ دی او فکر دی دا د مینې خبرې دی دقسې بابا به منډې والې کله یو غر له ده کله یو خوا له کله بل خوا له یو نه تپوس کوه بل نه تپوس کوه زما رب کوم دی چې زه یې رضا کړم زما رب کوم دی چې زه یې رضا کړم د هغه وخت هر یو پیغمبر چې د هغه په ژبه ورته الله پاک وی فرشته راله جبریل یا هره فرشته چې وي او د خپل وخت پیغمبر ته وي چې ورشه دې بنده ته ووایه چې زه ستا دې زړه کې مړه کې او ستا نظر عظیم د انسان زړه عرش الرحمن د الله عرش ته وی د ستا زړه کې ستا زړه ته الله نږدې دی په خدای قسم په زړه کې به دې خبره راغلي ته به ته نه خبره والله به ته خبرداري نو مهربانه ذات دی هېڅ اجر ثواب خو ډېره ښه خبره ده زه ربه چې ته راضي او ته خوشحاله په کوم څیز بس ما دپاره د دې نه غټ غنیمت بل نشته خو چې ته زما نه راضي شي او ته زما نه خوشحاله شي نو په دې دوه خبرو رب راضي کېږي او خوشحالېږي او په ژبه مسانې دي او تل هم پرې ډکېږي یا خدایه اوس پرې موږ نه وایو دا هلکه کومې دوه خبرې دي یو د سبحان الله وبحمده بله ده سبحان الله العظیم او د دې بس ما خو تاسو ته وایي چې طالبانو ته پکې مونږ اوږدې خبرې کوو هغه زه تاسو ته نه وایم مونږ یې څه معنا کوو یا خدایه تا کې هېڅ عیب نشته دی الله په دې خوشحاله الله کې هېڅ عیب نشته څوک وی خدای له د مکې کافرانو به وی فرشتې د خدای لوڼه دي مو وایو نه دا د خدای عیب دی خدای پاک ښځې ته خواهشاتو تاجت نشته او دې لوڼو تاجت شته او چا به وي چې نه عیسی علیه السلام یې زوی دی عزیر علیه السلام یې زوی دی وایي د خدای ظالمانو خدای زوی ته حاجت نشته لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الله همسر نشته څوک الله کې هېڅ عیب نشته ما له مرګ راځي خدای له مرګ نه راځي زه ناجوړه کېږم خدای نه ناجوړه کېږي زه ستړی کېږم الله نه ستړی کېږي ما مال کمیږي الله سره هېڅ هم نه کمیږي زما سترګې به کمزوري نظر به نه لګي په خدای چې الله د ځمکې په تل کې چې څه پیدا کړي د هغې نه خبردار دی او وینې زما غوږ به کمزوري شي څه اواز به نه اورم الله هر وخت اوري د هر ځای نه اوري
زما زړه به ودرېږي مړ به شم الله له مرګ نه راځي الله له ستړې نه راځي کل یوم هو فی شأن د دنیا ټول نظام یې درته روان کړی دی یو کون باندې هر څه پیدا کوي په یو کون هر څه ختموي سبحان الله دقه معنا ده چې الله د هر عیب نه پاک دی وبحمده څومره ښکلي صفتونه دي د دې ټولو مستحق الله دی دا خشته او ښکلي صفتونه د الله سره مناسب چې خالق دی مالک دی رازق دی موږ له روزي راکوي او د لوی قدرت خاوند او مالک دی خپل مبارک لور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته حضرت علی وی بچی بابا له غلامان راغلي دي او شابه ورشه چې یو غلام دله درکړي دا چې راله حضور پاک نو واپس لاړه چې راغی حضور پاک عایشې بیبي ورته وویل وی د الله رسوله فاطمه راغلی و ډېره یې خوښه وه کور ته ورغی حضرت علي وی موږ دواړه ملستو حضور پاک چې راننوت موږ پاڅېدو وی مه پاڅئ وی کېناسته چې کېناست په مبارک یې اوږده کړه او زما د خېټې سره ولګېدله بچې څنګه راغلې وې هغې کې حیا و غږ یې نه شو کولی ما وی د الله رسوله ما درلېږلې وه تا له څه غلامان چا رالېږلي دي نو ما وی چې یو غلام دی له ورکې ولې ځکه میچن په خپله تاوی هغه زمانه کې میچنې وې په دې میچنو باندې به دا غلې اوړه کولې په خپله تاوی په لاسو کې غوټې پیدا شوې استخ خدمت په خپله کوي ګیا وړه کوي چې د پیغمبر څونه خشتب لور دومره مینه یې ده د حضرت فاطمې سره چې زه ویلې درته نه شم ځان له واقع د ما ویلي دي مخکې په تقریرونو کې سبا خلک خپلو بچو له ورکوي د بل نه نوړی راخلي خپلو بچو له یې ورکوي رسول الله مبارک فرمایل بچې فاطمه د بدر یتیمانان زیات مستحق دي چې دا غلامان هغې له ورکړم او تا ته داسې یو څو خبرې ښیم چې هغه دې ووې نو د غلام نه به دله بهتري نو 33 کرته سبحان الله وایه 33 کرته الحمدلله وایه او 34 کرته الله اکبر دې کې هغه شته سبحان الله پکې راغی بحمده کې الحمدلله راغی او العظیم د الله اکبر معنا ورکوي داسې الفاظ دي چې هر څه پکې راغلل بل دی فرمایي الحمدلله وایا دا د خدای شکر دی بحمده الحمدلله پکې راغلی بل دی وی سبحان الله وایا پکې راغلی بل دی وی د الله لویي وایا اوهو العظیم د الله لویي پکې راغلی او د فرشتو تسبیح سبحان الله د فرشتو تسبیح دی فرشتې لګیا دي سبحان الله هغه سبحان الله پکې او د ټولو نه لویه خبره څه ده ادا چې الله د خپل ځکه د خپل ځان صفت کوم نو زه پې بدي ښکارم خلک بیا ځان صفت په خپله کوي دا ولې ځکه دا زما د صفت به ما کیني او زه به دروغ وایم یوه بل زما دا صفت زما نه دی دا خو الله چې وغواړي اوس یې رانه اخیستی شي دا د الله را کړی دی د الله صفتونه الله له چا ورکړي نه دي دا هغه خپل ذاتي دی او الله که زه صفت کوم دروغجن به یم په خپل صفت کې الله دروغجن نه دی هغه رښتونه دی زما صفت ختمېږي ښکلی لیکي او چې بوډا شي نو راټیټه شي خشته لیکي خوبصورت ښکلی کې دی ځواني که نه د خلک د وجود تماشې کوي دې مرده نظره کېږي دا ماشوم ښکلی دا هلک ښکلی دی او چې کله بیا بوډا شه بس بیا ملا راټیټه شي په لاره چې روانې غریب ټیټه ملا والا ځي کونټی ورسره په لار کې غاښونه یې ووتل ختم شو ما ته یو سړي ویل یو بابا یا مولوي صاحب غاښونه مې ووتل غاښ مې نشته څه خوړی نشه بابا جي 80 کاله دې په دې غاښ دومره ټنه غله مې ده کړه چې د حد نه وته دونه به د تورنګزو جرندم د اوډي ګرام میده نه کې لکه څومره چې تا په دې غاښونو کوم جنسونه میده کړي دي جوار نینونه به دې پې ټقارسته غوزان او ګنې به دې پې ګنې بس دی که نه اوس دله خدای الوا ته جوړ کړل نو ګزاره وکړه اوس دغه رنګې غوږونه دغه رنګې سترګې ختم چیپړ شي چیپړ او دغه رنګې جینۍ وي چې ښکلې وي هر سړی وي چې دا زه غواړم زی زویله غواړم حسن یې د هغې نه م ځان روکې روکه چې ما کې خو ډېر لوی حسن دی او ډول دی او چې کله بوډۍ شوه بیا یې ملا ټیټوي ختم بیا یې مخ چیپړ شي زړه جرابه ترې جوړه شي زړه پوسکی ختم خولې نه ټول غاښونه وځي بیا خبرې م نشي کولی بیا ورته ګوره ختم چیپړه شوه
خپل سم لا ختم خپلې والي لا ختم شو ژبه بیا هم په تایلونو درې شي د خدای شان دی هندګور دې په اور کې ولاړی هندګور دې په اور کې ولاړ او ګورې د بعضې هندګور نه خواښې هم په اور کې ولاړی بهر کې دغله بوډای شو الله باندې بوډاوالی نه ان الله جمیل یحب الجمال د خدای پاک طاقت نه ختمېږي الله پاک له چې کوم صفت دی هغه دی بس د رب العالمین حضور پاک په خپله فرمایله احصي ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا الله زه دله هغسې صفتونه نشم کولی څنګه چې ته د خپل ځان کې نو دا هغه صفت دی چې الله په خپله د خپل ځان کوي وایې دې حدیث کې چې دا ما درته روان کړی دی دې کې هغه صفتونه دي چې ټول کائنات یې وایي ونه یې وایي بوټي یې وایي کبان یې وایي مارغان یې وایي حتی ستا په وجود د پاسه دا ویښتې م وایي ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم هر شی دقه دوه صفتونه وایي چې دا ما روان کړي دي سبحان الله والحمد لله وایي تاسو پرې نه پوهېږئ دا داسې الفاظ دي چې جامع الفاظ دي بس دې کې د الله ټول صفتونه رالل دې کې د الله خوشحالي راله دې کې تله ډکه شوه دا هغه دي چې فرشتې وایي کائنات یې وایي الله په خپله د خپل ځان وایي دا هغه دي چې پیغمبران ویلي هر پیغمبر چې ویلي دي همدغه الفاظ سبحان الله الحمدلله او دې کې یو بل صفت دی زما وروڼو د خدای شکر دی پکې شکر بحمده څه شی دی لکه د خدای شکریه ده پکې مونږ خو یو ناشکره خفه کېږو که نه دې کې د الله شکریه ده او رب الله په قرآن شریف کې فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم که زما شکریه ادا کړه نعمت نور هم زیاتو ولئن کفرتم او که ناشکري مو وکړله نو ان عذابي لشدید بیا زما عذاب سخت دی خو د دې نورې ډېرې فایدې دي حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في اليوم 100 مرة کہ روزانہ څوک سل کرته وي محیت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر وي که در ګناهونه د دریاب د زګ عمرې الله به ټول ګناهونه ورته معاف کړي لکه اوس به څوک چې دا به وایي سل کرته کم از کم په شواروز کې دا به څوک وایي چې څوک وایي هغه را سره لاس اوچت کړي انشاءالله ورسره ووایه او چې کمې زنانه زما اواز واوري زما خویندې زما میندې زما لونه چې څوک اوري نو هغې به م وایي که خیر انشاءالله هغې دې په خپل کور کې انشاءالله ووایي او دا الفاظ به وایي او تاسو به دا مهرباني کوئ چې دا ما ووایي کمې خبرې که ټولې درته نه یاده نو صرف دونه خو یاد ساتئ که نه چې په دې الله خوشحالېږي تله پرې ډکېږي ګناهونه پې معاف کېږي نو کور یې خپلو لوڼو ته خپلو خویندو ته خپلو بیبیانو ته دا زما دا د فایدې خبرې دي دا به که خیر بېګاله وایي ښه چې هغې م ورباندې عمل وکړي انشاءالله وایو یو ځل به څه وایو که نه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم امینه ته به یې ښځې ته وایي ښه او بیا خامخې وکړي ژبه خو یې کار کوي که نه او که نه هسې نه چې ژبه یې کار نه کوي ته ورته وایو ژبه یې کار نه کوي او سبق یې ویلی دی دویم پاس نه قرآن شریف یادوم د خدای ظالم قرآن نه د خدای ظالمه شروع په ورته کوي او شروع په دا الفاظ خو ویلی شي که نه دا ورته او که نو دا په دا ورته وښایه چې دا الفاظ ووایي الله هم خوشحاله کړه الله دې مونږ له د وینا طاقت راکړي